له افغانستان څخه د ځوانو لوبغاړو بهرنۍ هیوادونو ته له تګ وروسته یو ځل بیا کرکټ بورډ تر سختو نیوکو لاندې دی او نه یوازې د مینوالو لخوا بلکې د لوبغاړو لخوا هم په کرکټ بورډ بېلابېل تورونه لګول کیږي. تازه د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو ځوان استعداد شفیق الله غفاري انګلستان ته تللی دی او هلته د یو کرکټ کلب سره یو ځای شوی دی. هغه د کرکټ بورډ په چارواکو سختې نیوکې کړې دي. شفیق الله غفاري چې د قوشتېپې سیالۍ ته هم په کومه لوبډله کې نه واخیستل شوی، د واسل وصال یو پوسټ ته لیکلي دي چې دوی د خدای نه ویره نه لري، دوی یوازې ښایست، پیسه او واسطه پیژني، دوی د خیانت نه بغیر بل څه نشي کولی. زه ډېر څه په زړه لرم خو خیر ما خپل خدای پاک ته پریښي. د شفیق الله غفاري د دوی نه مراد د کرکټ بورډ چارواکي دي، ځکه واسل وصال لیکلي چې د کرکټ بورډ له یوه مسؤل څخه یې وپوښتل چې غفاري غوندې با استعداده لوبغاړی مو ولې د قوشتېپې جام سیالیو څخه ډراپ کړی دی، نو هغه ورته وویل چې غفاري په دې وروستیو کې هیڅ کارکردګي نه لرله نو ځکه مو نه دی اخیستی. همداراز یو بل ځوان لوبغاړی زهیب زمانخیل دی چې له شفیق الله غفاري وروسته یې وطن پرېښی او تېره ورځ انګلستان ته تللی او هلته به د یو کرکټ کلب سره یو ځای کیږي. د زهیب زمانخیل په تړاو یو پوسټ هم شفیق الله غفاري خپلې څرګندونې لیکلي دي. هغه د کرکټ مشهور خبریال جعفر خان په یو پوسټ باندې لیکلي دي په کومه خاوره چې د وړتیا پر ځای روابطو ته لومړیتوب ورکول کیږي نو وړتیا حقداره ده چې خپل ځان ته هر ځای کې ښه او مناسب مقام پیدا کړي. د شفیق الله غفاري دغه کمنټ په اړه جعفر خان لیکلي دي چې کوم مسؤل شته چې د غفاري د دې خبرې ځواب ووایي. پرون یو افغان ځوان کرکټ لوبغاړي شفیق غفاري وطن پرېښود او د کرکټ لپاره مسافر او مهاجر شو. نن بل ځوان لوبغاړي زهیب له وطن سره خدای پاماني وکړه. دا لړۍ روانه ده او سبا به بل ځي. استعدادونه له وطنه په وتو دي. غفاري راته د زهیب د وتلو تر پوسټ لاندې لیکلي چې په وطن کې تر وړتیا روابط مهم دي او حق یې دی چې بل چیرې ولاړ شي. چې حق حقدار ته نه ورکول کیږي ظلم دی. کوم مسؤل شته چې د دې خبرې ځواب ووایي. د یادولو وړ ده چې تر اوسه پورې کرکټ بورډ په دغه تړاو په رسمي ډول کوم ځواب نه دی ورکړی. خو په ټولنیزو رسنیو کې ډېری مهال د کرکټ بورډ په مسؤلینو باندې له دې امله نیوکې کیږي چې د خپلې خوښې او واسطې لوبغاړي په لوبډلو کې شاملوي. تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ.